سهار په 4 بجې جمع وکړي څملي او ماسپښین په 1 بجې راپاڅېږي بیا ماسپښین څملي بیا مازدیګر راپاڅېږي او بیا د پکوړو خواله راشي د ګوښې خواله او بیا ما روژه نیولې داسې روژه به زه 20 زره کاله ونیسم داسې روژه ده مړه خو کم خوب هغه خوب چې تاله خوب درځي تلاوت کې ذکر کې که قرآن دې نه دی ویلی خو بل څوک بیا وایي هغه ته کښېنه که یاره تا قرآن نه دی ویلی خو هغه څوک چې وایي هغه ته کښېنه هغه بیا لږ په تیزه وایي ستا او دغه ثواب به برابري نو که تاله خوب درځي او ته ځي اودس کې او بیا راځي او د نفس او د شیطان سره څه کې سملول کې هغه سره مقابله کې نو که په دې خوب باندې ته بیا اوده شي نو په دې خوب به تا ته ځکه اجر ملاویږي چې دا خوب دا دماغ ته سکون ملاو شي او یو داسې خوبي سهار په 4 بجې جمع وکړي څملي او ماسپښین په 1 بجې راپاڅېږي بیا ماسپښین څملي بیا مازدیګر راپاڅېږي او بیا د پکوړو خواله راشي د ګوښې خواله او بیا ما روژه نیولې داسې روژه به زه 20 زره کاله ونیسم داسې روژه ده مړه یو کار دی وکړه خیانت دی وکړه په روژه کې د خیانت وکړو خیانت دی دا وکړو 11 میاشتې ستړی وي 11 میاشتې زړه ټک چاو دی بیټري دې چارج کړله بیټري دوکه دې وکړله که نه دومره خوب دې وکړو چې دا 11 میاشتې باندې باید دماغ برابر خو دوکه دې وکړله ګټه دې ونه کړله دا 12مه میاشت دا خالصه دا 11 دا خو الله تعالی دا روژه راوستي دا روژه نه وي دا خلک به بیا څه وي خلک به سوچه لیونی وي او رزق خو هسې هم درکوي رزق ذمواري الله تعالی کړې ده کتابونه لیکي وما من ورقة متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء إلا في علم الله د دې ونې نه چې پاڼه راغورځېږي دا به کله راغورځېږي په کوم ځای کې راغورځېږي او چې کله دا پاڼه راغورځېږي وکم تدور في الهواء دا پاڼه به په هوا کې څو چکرې لګوي الا في علم الله دا د الله په علم کې ده او بیا کتابونه لیکي ما من حبة الا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان ابن فلان کمه دانه د غنم ده د سیب ده د کیلې ده په هغې لیکلي بسم الله او په هغې لیکلي پلانکې چې د پلانکې زوی ده به هغه ته ملاوي